بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نن سبا په ملک کې د لګړ بګړ چرچا عام ده. لګړ بګړ څه شی دی او څنګه شی دی؟ راځئ چې یوه مختصره شان پېژندګلو سره د لګړ بګړ وکړو. لګړ بګړ د سپي او د ګیدړ په شکل یو داسې ځناور دی چې مخکینی خپې د وروستنو خپو په نسبت اوږدې وي او د وجود په نسبت یې سر او سټ غټ او پیر وي. غاښونه یې داسې وي چې ټول په ټول د هډوکو د خوړلو لپاره جوړ شوي وي. په بدن یې ویښتان د سپي په مقابله کې ګڼ وي. لکۍ هم د ویښتانو نه ډکه او ببره وي. په ټوله نړۍ کې د لګړ بګړ څلور قسمونه دي. په پاکستان کې دغه څلور کې صرف یو قسم دی او هغه پیکس زیړ چې تورې نرۍ کرښې ورباندې وي. په ټوله دنیا کې د دې تعداد تقریبا 10,000 ښودل شوی دی. په پاکستان کې د نش برابر دی او څه چې دي نو هغه د بلوچستان او د سند په غریزه علاقه کې دي. هسې خو دا یو مردارخور ځناور دی خو په خوراک کې غوښه ډېره خوښه وي. میوه وغیره هم خوري. دا یو داسې ښکاري ځناور دی چې د هر شي ښکار ښه په اسانۍ سره کولی شي، تر دې چې د زمري ښکار او د هغوی د بچو ښکار هم کوي، خو خپله هم کله کله د دغه زمرو ښکار شي. دا ځناور هم لکه د زمرو د خپلې فیملۍ په ډله کې ژوند تېروي، خو فرق پکې دا وي چې د زمرو د ډلې مشر د هغوی نر کوي او د دغه ځناور یعنې د لګړ بګړ مشري د دوی ماده لګړ د انسان نه ویره کوي، خو چې کله ورته د انسان نه د ویرې څخه خطره محسوسه شي نو بیا په انسان باندې حمله هم کوي. لګړ بګړ لکه د ځینو ځناور په شان چې ساتل کېږي هم اکثر د ښکاریان خلک یې والي کې راولي او وې ساتي او د ټرین نه وروسته د مختلف قسمه ښکار کوي. وایي چې په مصر کې بعض خلک د دې غوښه خوري او د عربو ګلوانې د دوایي په طور باندې استعمالوي. د سند خلک وایي چې چوړیل یعنې شیشه کې دا د خپل سورلۍ دپاره استعمالوي. د عربو خلک دا هم وایي چې پیریان اکثر د دغه ځناور په شکل کې ګرځي. په ایرانی قصو کې دا خبره هم مشهوره ده چې یوه زمانه کې داسې ځناور و چې د هغې نیمه تنه د انسان وه او نیمه تنه یې د لګړ بګړ و. دا مې هم اورېدلي دي چې د ترکي بعض علاقو کې چې مړی ښخ کړي نو په قبر ورته غټ غټ کاڼي کېږدي د دغې ویرې نه چې هسې نه لګړ بګړ راشي او دا مړی راوباسي او ویې خوري. ملګرو دغه وړه شانې ویډیو کوم خوښه شوي نو زما چینل سبسکرایب کړئ. د دغه شانې معلوماتي او د معیاري ادب دپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، ډېره مهرباني. السلام علیکم.